چې پښتانه مړه کېدی سي ټارچر وایسي خو ستا پلانې د پي ټي ایم نه شي وګوره جي او سي وګوره نن بیا کېلابل وزیر ناست دی چې تا به بیا په بنګال یېل وي بیا به درې نوي زره پتلونونه نه وي بیا به په لس لکه پتلونونو کې سر راتلل ماشومان ناپته کړي دي تا یې ماشومان بې درکه کړي دي چې د هغې مور غم خوړل دهشتګردي ده په والله به دا دهشتګردي بیا کوي د ارمان هم یې دومره له جرأته ډک کړو ویل یې چې دا ته موږ دا 12-13 کسه مړه کوي خو خپل سوګند نه پرېږدو دا دهشتګردي کوي دی او دا ناره به موږ او ذکیر خان یې له سیدګي چیک پوسټ پورته کوي 8 میاشتې تاسو تړلی وئ تشدد به کوئ ټارچر مو کړ ظلم جبر هغه بربریت مو سره وکړو چې چا له چا سره نه وي کړی د دې فوج د دې جی او سي دا سوچ و چې دوی به له پي ټي ایم منکره کړي خو کله چې دوی له جیله راووتل او دا ناره یې ورکړه چې لر و بر یو افغان یې قسم په والله قسم په والله چې سترګې مې اوچتې شوې او زړه مې خوشحاله شو د پاکستان او د دې ریاست او د دې فوج ته دا پیغام و چې پښتانه مړه کېدی سي ټارچر وایسي خو ستا پلانې له دې پي ټي ایم نه شي اتمس شپې په شمالي وزیرستان کې د دې کېټو مخته د پي ټي ایم درنه وه زنداني ملګري تا نیولي وو دا ګیلمن 8 شپې دلته ناست و او ستا په سترګو کې سترګې اچولې او تا ته په ګوته ویلې چې ته دهشتګرد یې بیا دې د پېښور ایرپورټ امغا کړي د پېښور ایرپورټ تا امغا کړي یو دړی ودې تړی په شمالي وزیرستان کې په خپل کیټ ملګرو دا یاد لري دا غیر قانوني کیټ دی افغا والافغا دا نه د دې ریاست په قانون کې شته نه د دې ریاست په آئین کې شته ټارچر دې کوي ودې والی تا ورته ویل چې ته به له خپله شعرو له دا اشعاره له دا نظمو منکره کېږي نو وګوره جي او سي وګوره نن بیا ګیلمن وزیر ناست دی بیا به د ګیلمن هغه سینه یې د لر و بر وطن افغان وطن جنډه وایي ستا پلار یې نسي منکر د دې ریاست یو عجیبه نظام وموږ ته د آئین خبره کوي وموږ ته د قانون خبره کوي او د ده هر جنرال هر کرنل او د هغه ټاوټس لکه انوارالله کاکړ لکه جان اچکزی لکه سرفراز بکچي لکه جمال ریساني دا د دې ریاست آئین تر پښو لاندې کوي دا دوه ملګري دوی اغوا کړ په کوم قانون کې اغوا اته میاشتې تا په خپل ذاتي ټارچر سیلو کې یې شوی په کوم قانون کې دا یې شوي آیا کې د دې ملک په آئین کې شته آیا کې د دې ملک په قانون کې شته نشته صرف په دې بنیاد چې تا سره ډنډه ده تا وردي اچولې ده ته چارج افیسر یې د دې آئین تا تر پښو لاندې کړی دی دا آئین په تا هېڅ نشي کولی او که دلته پي ټي ایم یوه خبره د کام د ګټې وکړي که دلته پي ټي ایم د ظلم خبره وکړي که دلته پي ټي ایم د جبر خبره وکړي نو ته ورته دا غداران دي دا دهشتګردان دي که د کام د وطن خبره غداري ده په سره چشمانو قبوله ده بیا یې کوم چې هغه په خپل اولاد پسې ګرځي تا یې ماشومان ناپته کړي دي تا یې ماشومان بې درکه کړي دي چې د هغې مور غم خوړل دهشتګردي ده په والله به دا دهشتګردي بیا کوي نن د دې پنجاب د دې ریاست ظلم داسې ته ودرېد چې د یو قام لیډر دی مشر منظور احمد پښتین د صرف د پښتون قام نه د ټولو مظلوم قومو یو غږ دی یو مؤثره طاقتوره غږ دی نن ته بلوڅانو ته ګوره نن ته ټویټر ته ګوره چې د مشر منظور احمد په شکریا ادا کولو نه ستړي کېږي دا خلک نن ته ګلګت بلتستان والا ته ګوره
چې راوتلي دي د خپل حق خبره کوي خو هر سړی د منظور احمد پښتون ته خبره کوي چې موږ ته ژغ منظور احمد پښتون راکړی دی نن که د آزاد کشمیر والا خبره کوي که کشمیریان یو د حق خبره کوي دا وایي چې موږ ته جرأت د مشر منظور احمد پښتون په بنیاد ملاو شوی دی نن تا منظور احمد پښتون په درېیم پیور کې چې تور قانون دی په هغه کې کله پاټک جیل کې بند کړي کله په جیلم جیل کې بند کړي بیا ظلم ورسره کوي بیا ټارچر کوي ته دا پښتونخوا به کوم ځای ته درې ته دا پښتونخوا به دې ځای ته درې چې دا د آئیني د انساني حقوقو څخه خبره مخته بوځي او الله سي پښتانه که یو واري درته فرض کړي او دا خبره بیا پرېږده دا آئیني حقوقو خبره پرېږده د انساني حقوقو خپله خبره پرېږده خپل د وطن حق خبره پرېږده او بیا درته ودرېدې چې تا به بیا په بنګال ییر وي بیا به درې نوي زره پتلونونه نه وي بیا به په لس لکه پتلونونو کې سر راځي دنیا ته ورښکاره کوو چې پي ټي ایم پر امن دی د عدم تشدد په لاره روان دی د کام خبره کوي د آئیني ګټه خبره کوي او تا په تور قانون کې دی قید کړی دی ارمان لوني څه کسور ارمان لوني یو شاعر و او د هغه دې کسور دا وي دا یو باشعوره پښتون د هغه په پښتونخوا وطن سر خلاص ملګرو دې شي ته داسې توجه سوي هر هغه ځوان به دی مړ کوي هر هغه ځوان به دی کیت ته اچوي هر هغه ځوان به دی ټارچر کوي چې هغه په دې پوه شي چې زه پښتون یم دا جغرافیه د پښتنو ده او پښتانه د دې وارثان دي نو دی به هغه ختموي دی به هغه ټارچر کوي ارمان لوني په دغه نتیجه ورسېدی ارمان لوني په دومره باشعوره سو چې ده دا خبره کوله چې د دې وطن مالکان پښتانه دي د دې وطن په ډبرې اختیار د پښتنو دی په دې غرو کې پرته معدنیاتو اختیار د پښتنو دی په دې وطن کې چې کوم اوبه راځي د هغه اختیار د پښتنو دی د دې وطن په اسمان باندې چې کوم جازونه الوځي هغه غیرتي حق د پښتنو ده نو دا د دې ریاست نه برداشت کېږي ریاست دا غواړي چې ته غلام یې ریاست دا غواړي چې ته غلام یې ته افایج یې ته مفلوج یې ته صرف د ده په اشاره باندې چلېږې د خپل وطن د خپل پښتنو خبره نه کوې ارمان لوني په دې بنیاد شهید کول شوی چې دی یو باشعوره و د ده اشعار د دې وطن دپاره وي د ده سیاسي کار یو سیاسي کارکون و یو باجرته سیاسي کارکون و ملګرو په شلو شپو کې چې پي ټي ایم میدان ته راغی نو زموږ نو ریاست ډېرې بدې ټکرې هم وې چاپې او ګرفتاران دي په دا پریس کلب باندې زما په یاد دی چې په ډېرو خوارۍ باندې موږ 12 کسانو چې مظاهرې ته راووتو او د سرکار 300 پولیس والا ولاړ وو 12 ګاډۍ یې راویستلې وې هغه او ولاړ وو ملګري سره کښېنستل ویل دغه خبره به دا سلوګن به یې نه پوس یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وسیع سے گزارا بولو د ارمان لوني دومره له جرأت ډک وو ویل چې دا د موږ د 12 کسه مړه کوي خو خپل سوګن نه پرېږدو دا دهشتګردي کوي دی او دا ناره به موږ په دې پریس کلب په مخته ده دا ناره ورکړه په پي ټي ایم دا هغه مظلومانو غږ دی دا هغه منځو غږ دی چې د دې وطن کې د دوی بچیان راډاره کې دي او د هغه هر قوم سره پي ټي ایم هم تک کوي هم احتیاط کوي چې هغه مظلومه دی پښتانه زه صرف دا یوه خبره درته ژدم پښتانه توصیف پسندانه عزایم نه لري نه پي ټي ایم مهمجو سټنډ کول والا تحریک دی پي ټي ایم یو سنجیده پولیټیکل مومنټ دی چې هغه په خپلو اهدافو ته په سیاسي توګه ته رسېږي نه پي ټي ایم نه پښتونخوا د چا په وطنو باندې د چا په وطن باندې یوه انچ قبضه اراده لري نه توصیه کوي نه یقین په دې لري د بل وطن قبضه کړي او دا هم یقین لري چې پښتونخوا بیا د خپل وطن نه یوه انچ ډبره چا ته ورپرېږدي نه یوه انچ خاوره چا ته پرېږدي د خپل وطن وارثي به پښتونخوا کوي او خپل وطن به چا ته نه پرېږدي په دې شی رخصت څخه هم د زنداني ملګرو وایي چې یو څو وایي چې دا وطن پښتنو ستاسو په والله که د بل چا دا وطن پښتنو ستاسو په والله که د بل چا بس یو څو سرونه مات کړي د زندان په دروازه کې ډېر